أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اول چې کارخانه یو شای جوړوي خو نوې ابتکار ده، مخکې نوي نمونه نوي، هغه ډیر سنجش غواړي چې یو وارې جوړ شي بیا چې خراب چې دستي بیا جوړول شي په دواري کې خو هیڅ مشکل نشته. تر دغه ځایه پورې د متقینو صفات ذکر شوه چې متقین د کامل ایمان څښتنان چې د کامل ایمان تعبیر وکړو نو اعمال حسنه ټول پکې راغله. اولئک اوس په اسم اشاره باندې اشاره کوي دغه متقینو ته. اولئک دغه موصوف بصفات چې دا ترڅه کوم صفات ذکر شوه دغه علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم لجانب د رب دینه. و اولئک هم المفلحون او خاص دی خاص کامیاب دي، نور څوک نه دي کامیاب. کامل فلاح کامل مؤمن ته ده. دلته بیان د کامل مؤمنینو د خودي متقینو بیان ده. کامل فلاح دا ده چې مخکې عذاب نه یې پکې، نه د قبر عذاب په تیر شي، نه د قیامت ورځې عذاب په تیر شي، نه د جهنم عذاب په تیر شي. دا نو کامل کامیاب ده. او دا چې که لږ لږ دربدرو بوب کې فلاح خو شته، اخر خو ځي جنت ته خو ځي، خو کامل فلاح نشته. ولې خو یو وارې غمونه په تیریږي، دردونه او تکلیفونه په تیریږي. نو دغه متقین انسانان دا هغه د کامل فلاح خاوندان دي. ځکه د زرکدن په وخت کې دی ته زیری شروع شي لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. څنګه زیری شروع شي؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه فادخلي فی عبادی وادخلي جنتی. اوس کوم شي صفات چې ډیر ذکر شي هغه شی وای داسې شي لکه په سترګو چې لیدی کېږي. نو چې داسې شو چې لکه په سترګو لیدی کېږي نو په اسم اشاره ورته صحیح کېږي. لکه مخکې ذالکه چې مخکې ویلې د الله په وعده کې هېڅ شک نشته، نو لکه په سترګو چې وینې ذالک الکتاب. اولئک دغه موصوف په صفاتو باندې دا لکه په سترګو چې لیدی کېږي دغه په هدایت دي. د دغه متقینو نه سوا چې نور دعوه د هدایت لري، که کافر وي خو بالکل هدایت نشته، که مسلمان وي دعوه د هدایت ځان دپاره لري، کامل هدایت یې هغو دپاره نشته. ولې خو ګناه و جرمونه مرمونه دا سلسله خو په هغو موجوده ده او کامله کامیابي هم دی ته ده. اصل فلاح دغه ته ویل کېږي چې سړی جنت ته داخل شي. دا دنیایي خلق چې کامیاب بولي دا کامیابی په واقع کې نه ده. د شریعت په اصطلاح فلاح چې استعمالیږي په قرآن عظیم شان کې هغه دغه فلاح ده چې سړی جنت ته داخل شي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو قوم مشر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط مبارکه بې عزتي وکړه چې د دعوت اسلام ورکړو هغه وشکوه، نبی علیه السلام خیرا ورته وکړه الله د ده ملک ټوټې ټوټې کې. بیا خدای داسې په وکړه زوی جګ شو، پلار یې مردار کړه. خپل ورونو ته اراده وکړه هغه یې ټول مړه کړه. پلار چې پوه یو چې زوی خو مې وژني، د پلار په ښځه په میره باندې مین و، هغه په د زهرو په بوتل ولیکل الدواء النافع للجماع. دغه دوا د جماع دپاره ډېره ګټمنه ده. یو څو میاشتې بعد زوی چې جګ شو، شروې چې هلته در انوارۍ را خلاصه کړه، د پلار په انوارۍ کې دوایي چې ولیده دی هو عیش پرسته زاني و بد عمله و چې دغه ګناه زنا وته لکه نن سبا چې بدبخت انسانان شراب ورته چکي. زهر یې په سر پورته کړه، خدای دې هغه نه مردار کړ. په خاندان کې د دې نر نشو پاتې، بیا د یوه جنکۍ د خاندان هغه پاچا مقرره کړه. چې پیغمبر علیه السلام خبر شو نو ویل لن یفلح قوم، هیڅ وخت به کامیاب نشي هغه قوم ولو امرهم الی امراتین چې کارونه یې ښځو ته وسپارل. هلته څوک اعتراض کوي ولې دنیا کې غټ غټ وزیر اعظم یې ښځې تېرې شوي دي، صدران یې تېرې شوي دي، ښه کامیاب حکومتونه یې کړي دي. نو جواب دا ده چې د شریعت په اصطلاح نه دي خبر چې دا خلک څوک کوي. د شریعت په اصطلاح فلاح دغه وي چې جنت ته داخل شي. د دنیا ډګریو ته فلاح نه ویل کېږي. نو د دغه متقینو دپاره زیری د جنت ته دا په واقع کې اولئک هم المفلحون چې وویلې دا وایي زیری د جنت ته چې دا به جنت ته داخلیږي. د دنیا خلک په عمومي توګه باندې په دریو نامه باندې چې یو د خدای پاک دوستان دي، مؤمنین رتبې متفاوتې دي، دوم ښکاره کافران دي، دریم منافقین دي،
اول د خالصو مسلمانانو بیان وشو، اوس د خالص کافر بیان کیږي چې په کفر کې هیڅ شک او شبهه نشته. وروسته بیا د دغه منافقینو چې په خوله د اسلام نارې وایي او په زړه کې کافر وي دغه بیان کیږي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران شوي دي سواء علیهم برابر خبره ده په دې باندې انذرتهم کته دوی وډار کې د جهنم نه ام لم تنذرهم کده ته ونه ډار کې چې شي په دې برابر ده لا یؤمنون ایمان نه راوړي. انذارک وعدم انذارک مستوین علیهم د تا ویرول د تا نه ویرول په دې برابر دي، ایمان نه راوړي. دیوال ته غږیږه څه فایده؟ ولې وجه وروسته ذکر کې ختم الله علی قلوبهم مهر ویلی د خدای پاک د دوی په زړو باندې، وعلى سمعهم او مهر ویلی د خدای پاک د دوی په غوږو باندې، وعلى ابصارهم غشاوه په سترګو یې پردې دي. سړی چې لیار پیدا کوي هلته پیدا کوي چې یا د کامل عقل خاوند وي ټیټ او جګه پیژني، یا غوږ کار کوي د بل خبره اوري دی روان ده تیاره ده ځای درک نه ورته لګېږي لویږي بل غږ په وکړي چې لویږي ځان بچ کړي، یا خپله سترګې بیناوي په خپلو سترګو باندې کړی وویني ځان بچ کړي. چې چا عقل هم کار نه کوي، د چا غوږونه هم اورېدن نه کوي، د چا سترګې هم لیدن نه کوي، او چې دغه باندې برنډې نه لویږي نو څنګه به ځان بچ کړي؟ خو چې مخامخ روان دی ځي به لویږي به غر کېږي به. دغه غر کېدن د کفارو هغه ځای ده چې جهنم ته به ځي. ولهم عذاب عظیم د دې دپاره سخت عذاب ده چې عذاب د جهنم د خدای پاک هم دې وساتي. اوس د زړو په باب کې وویله چې په زړو یې مهر لګېدلی، د غوږو په باب کې وویله چې په غوږو یې مهر لګېدلی، اما د سترګو په باب کې پرده وښوه. ځکه عقل باندې چې کوم شی معلومیږي الیدل نه غواړي. عقل په پټو شیانو کې هم چلیږي، دا سوچونو فکرونه چې خلک کوي هغه شی موجود دی که نه موجود، عقل فکر کار کوي. او اوریدل چې ده دا یو طرف نه غواړي چې پرده ورته ونیسي، دغه طرف نه هم اوري دغه طرف نه هم اوري دغه طرف نه هم اوري د شا نه هم اوري که د پاسه نه څوک غږېږي هم اوري که لاندې نه غږ کوي هم اوري. اوس نو د زړه چې خوله بنده شوه عقل باندې مهر ولګېدو تصورات ټول ختم شو، غوږو باندې چې پرده ولګېده د هر طرف نه اورېدن ختم شوه، نو د هدایت لارې په بندې شوې. اما سترګې مخامخ شی ویني یو خوا بله خوا نه ویني، نو دلته یې پرده ذکر کړه چې مخ ته یې پرده وي په سترګو نه هغه هم شي نه ویني. اوس دا چې الله تعالی د دوی په زړو مهر لګولی، په غوږو یې مهر لګولی، نه یې عقل کار کوي. لهم قلوب لا یفقهون بها، زړه لري خو کار فکر نه لري، غوږونه لري لا یسمعون بها وروسته روان د صمون بکمون عمین، سترګې لري خو لیدل نه پکوي. نو څوک به دا خیال کوي چې بیا خو عاجز شو. پاگل لیونای ته عقل نه لري ته ورته لمونځ وکړه، هغه په دغه پوهېږي نه. ړوند سترګې نه لري ته ورته ما کور ته مه راګوره، ته خو د هغه قبیلې نه ګرځي، تکلیف د عاجز خو ناروا ده. نو یو وارې الله سترګو باندې په غوږو باندې په زړه باندې پردې ور اچولي دي، مهرې په لګولی دي، هدایت لارې په باندې کړي دي، او بیا ورته چې ایمان راوړه. نو جواب دا ده چې دا ختم کله ذکر کیږي تبع، کله ذکر کیږي قساوت، کله ذکر کیږي ران زنګونه، دا په واقع کې کنایه ده د دوی د کفر د دوی د بدو اعمالو نه. خدای پاک هر انسان قابل د ایمان پیدا کړی، عقل یې ورکړی، سترګې یې ورکړي، غوږونه یې ورکړي، ژبه یې ورکړي، حواس ظاهري او باطني یې ورکړي. که دی صحیح استعمال کړي ایمان ته رسیدی شي، لمونځ و روژه و زکات و حج و احکام ځان ته معلوموی شي. خو چې دی دغه غلط استعمالوي، دین طرف ته توجه نه کوي، هره ګناه چې سړی کوي په زړه تور داغ پیدا کېږي. که توبه یې وایسته بیرته صفا کېږي، که نه هغه داغ کلکېږي، چې دومه ګناه یې وکړه دوم داغ پیدا کېږي، چې درېیمه یې وکړه درېیم داغ پیدا کېږي. اخر زړه په تورو خیرو کې
د ګناو پټ شي کله بل ران علی قلوبهم په زړه یې زنګ راغلی زنګ کنایه ده د دکتوروالی د ګناو نه اوس نو زړه خو خدای په قابل د ایمان پیدا کړی و خو دغه زړه چې د ګناو د وجې نه ده تور کو د هدایت لارې ده په خپله په ځان بندې کړې دغه نه تعبیر شوی ده الله ابتداء نه ده کړی چې تکلیف د عاجز شي د دغه نه تعبیر کله په ختم سره کیږي کله په ران سره کیږي کله په قساوت سره کیږي کله په زیغه سره کیږي دا د خپل عمل جرم ده الله تعالی ابتداء داسې نه دی کړي مهر ویلی د الله تعالی دوی په زړو او د دوی په غوږو او په سترګو یې پردې دي د دوی دپاره عذاب عظیم ده ومن الناس من یقولو دا درېیمه ډله وشروع کیږي چې هغه منافقین دي نبی علیه السلام په وخت کې منافقین موجود وو ډیری یې د یهودو وو په مدینه منوره کې یهود ډېر اوسېده په انصارو کې منافقین خو وو په اعرابو کوچانو کې منافقین خو وو لکن ډېرې په یهودو کې وو دغه نو چلول ډېر زده وو دا خدای مو دې وساتي چې تعلیم یافته سړی بېلیارې شي د هغه په لیار ته راوستل ډېر مشکل دی چې ملا وښویږي بېلیارې شي د هغه حق ته راوستل دا بیا ډېر مشکل وي دوی به دا چلونه ډېر کول الله تعالی د دې حال ذکر کوي ومن الناس من یقول آمنا ځینې د خلکو نه داسې هم شته چې دوی وایي چې موږ ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې و بالیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې د دوی په باب کې د ایمان خبره په جمله فعلیه ذکر کړه ځینې د دوی داسې دي چې وایي چې موږ ایمان راوړی خو رب کریم تایید په جمله اسمیه او په تاکید کوي وما هم بمؤمنین نه دي دوی مؤمنین دا دروغجن دي ښه چې کله دوی ایمان نشته بیا د امنا نارې ولې وایي دا ولې وایي چې موږ ایمان راوړی یخادعون الله دوی دوکه کوي د رسول د الله سره والذین آمنوا او د هغه خلکو سره چې هغو ایمان راوړی د هغو سره دوکه کوي خو تعبیر یې په داسې وکړو چې د الله تعالی سره دوکه کوي د الله تعالی سره خو په واقع کې دوکه څوک نشي کړی ځکه دوکه دغه ته وایي چې تا د خبرې ظاهر یو وي باطن بل وي تا سړي ته چل په زړه کې وي مشوره غلطه ورکوي چې د هلاکت سره د تاوان سره مخامخ شي ظاهر عنوان د دوستۍ ورکې مشوره ورکوي خو په واقع کې د هلاکت ته تاوان ته برابر نو دوکه دغه ته وي چل الله تعالی خو په ظاهر او په باطن خبردار ده خدای پاک څوک په دغه غلطوي شي چې په ژبه وي آمنا زړه نه ولې اعلی نه ده خبر نو دلته جواب اوله نو موږ اشاره جواب ته وکړه چې دوکه کوي د رسول د الله سره خو د رسول د الله سره دوکه دا داسې ده لکه د عین الله تعالی سره دوکه ځکه تعبیر په یخادعون الله سره ویلې ولې رب کریم یې من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول الله اطاعت وکړه دی د الله اطاعت کړی د نبی علیه السلام سره به صحابه او بیعت کوه الله تعالی وی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله دا د تاسو سره چې بیعت کوي دا په واقع کې د الله سره بیعت کوي ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت الله د ځان اطاعت بولي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت الله د ځان سره بیعت بولي نو د رسول الله سره دوکه الله د ځان سره دوکه بولي کني الله ته خو دوکه نشي ورکولای نو یخادعون رسول الله تقدیر د پکې او یا د دې په خیال دوکه ده د دې په خیال لکه دې چې وایي چې الله دې موږ په زړه نه ده خبر یو ځای کې درې مشرکین موجود دي یو بل ته وایي چې خدای پاک د دې موږ خبرې اوري که نه اوري ابل ورته په زوره اوري خو سوکه نه اوري ابل ورته که یو وارې اوري خو ټولې اوري ټول پکې شکمن دي خو بعضې فرق د سوکه او د په زوره کې سوکه په زوره اوري خو سوکه نه اوري دې خیال دا ده چې په ظاهر د موږ خبرېږي خو په باطن نه ده خبر نو لکه د الله سره چې دوکه کوي دې خیال دا ده چې په دغه ایمان به زه بچ شم د جهنم نه لکه الله ته به دوکه ورکم ځکه وروسته الله تعالی په جواب کې چې دوی استهزاء دوی وایي چې موږ پسخند وایو الله یستهزئ بهم
هغه د دې سزا هم تعبیر په دغسې استهزا کړی هغه خبر به بیا الله توقف کې دوی دوکه کوي د رسول دی الله سره یا په خپل خیال د الله تعالی سره او د مؤمنینو سره خو په دوکه کې خو مقصد تاوان رسول وي هغه سړي ته الله وی وما یخدعون الا انفسهم په واقع کې دوکه نه کوي دی مګر د ځان سره کوي دا د دوی د عمل تاوان دوی ته د کبل ته ده دا د دوی د منافقت تاوان چې ان المنافقین فی درک الاسفل من النار چې منافقین به په هغه لاندې لاندې کندې د جهنم کې تاوان دوی ته شو که الله ته شو رسول الله ته شو مؤمنینو ته شو خو ما یشعرون شعور نه لري دا بدبخته انسانان شعور هغه علم ته ویل کېږي چې احساسي وي په سترګو باندې حیوان چې د ګټې شی وویني ورځي چې د تاوان شی وویني منډې تر وي حیوان هم په دغه پیږي اوبو ته ځان نه اچوي نري پوله باندې نه ځي کندې ته نه ورځي خو د دوی دومره حواس کار نه کوي لکه د دوی هلاکت داسې ده لکه په سترګو چې لیدی کېږي خو دوی بیا هم روان دي دغه ته نو تر حیوان هم بدتر شو اولئک کالانعام بل هم افضل ښه پیږي که عقل وای سلیم چې د دغه سزا خو موږ ته خدای پاک راکوي موږ به جهنم ته روان یو دا تاوان لکه په سترګو چې لیدی کېږي او دوی بیا هم عمل نه کوي نو الله تعالی وایي چې دا شعور هم نه لري لکه ځکه په سترګو هم چې نه ویني ځکه هم وروسته ړانده ورته وایي فی قلوبهم مرض ولې دی کوي ځکه په زړو د دوی کې مرض ده په زړو کې مرض ده یو جسمانی مرضونه وي یو روحاني مرضونه وي جسمانی مرضونه خو د عام هر څوک په پیږي تبه ده او معدې تکلیف ده او د زړه تکلیف ده والونه یې بند دي پلانکای ده او پلانکای ده دلته هغه مرض نه ده روحاني مرض لکه کفر منافقت ګناه وي د هره ګناه مرض ده د مرض عاقبت د بدن خرابول وي د ګناه عاقبت د روح خرابول جهنم ته برابري دوی په زړو کې مرض ده د منافقت فزادهم الله مرضا ورزیاتی الله تعالی دوی ته مرض ورزیاتی الله دوی ته مرض دا معنا رب کریم ورځ په ورځ نوي نوي آیاتونه نازلوي هر آیات کې نوي حکمونه وي او دوی د هر یو نه انکار کوي لکه د کفر درجه په درجه دی یو آیات نه چې منکر شو کافر ده چې بیا چې د دوم نه منکر شو بیا چې د دریم نه منکر شو بیا چې څلورم نه خو چې څومره انکار راځي د غومره کفر چې سختیږي زیاتیږي عذاب دی او بل طرف ته دوی د اسلام ترقی نشي برداشت کولای خو الله ورځ په ورځ مسلمانانو ته ترقی ورکوي زړه یې غمجن ده ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب دردناک ده په آخرت کې دا خو په دنیا کې زړه خوړني ده چې په دنیا کې زړه خوړنیږي زیاتیږي د دوی دپاره عذاب علیم ده بما کانوا یکذبون په سبب د هغه څه چې دوی و چې دوی تکذیب کوه د الله د خبرې تکذیب د رسول الله د خبرې تکذیب چې دا دروغ دی العیاذ بالله نو د هغو په سزا کې به خدای پاک سخت عذاب ورکړي چې د جهنم عذاب ده واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض چې دغه بدبختو منافقینو ته وویل شي چې فساد مه کوئ په مځکه کې منافقت فساد ده ګناه فساد ده د مسلمان سره حسد فساد ده د مسلمانانو په منځ کې شیطانت کول په جنگ اچول فساد ده د دې کار دغه و زړه کې منافقت و ایمان نه د اعمالو په لحاظ مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقۍ پیدا کول او جنګول و نور د اعمالو په لحاظ مسلمانانو ته ضرر رسول د مسلمان فصل ته اور ورکا حیوانات مړه کا دا د دې اعمالو نو چې دوی ته به چا وویل چې داسې مه کوه سم ایمان راوړئ نیک اعمال کوئ دوی به څه ویلې قالوا انما نحن مصلحون دوی ویلې بېشکه موږ مصلحین یو تر موږ نه ښه خلک نشته دا کافر خو ځان ته ښه سړی وي موږ هغه مسلمانان چې د کافرانو په ملکو کې اوسېږي ما یو مجلس کې یو چا د لندن نه راغلی سره پېژندم نو په مجلس کې ناست و د خلکو پوښتنه تر کړې ده د یغ ده یاره هلته ډېر د عدل نظام ده د عدل تعبیر ډېر د عدل نظام ده د امن نظام ده هیڅ مشکل نشته نو ما ورته ویلې د کفر نظام ته چې د عدل نظام یې د اسلام ده که کفر ده په ده خبره ته کوم ځای ته لاړې
د کافر قانون ته د عدل قانون وایي د عدل قانون د ظلم قانون ده خو د ظلم قانون د خدای پاک نه باغی ده او کته وی چې حالت قتلونه نشته ډیر غلاوی ډیر نشته دا په مسلمانانو کې ډیر دي نو شیطان هغه کور ته ورځي چې په هغه کې خوشحالي وي که هغه کور ته ورځي چې په هغه کې معدنیات سره زر سپین زر روپۍ وي په یو کور کې دوی کوټې دي شیطان ته معلومې دي چې دغه د خوشحالیو نه ډک ده دغه د سرو زرو نه ډک ده نو غلطه چې معلومې خو د سرو زرو کور ته ورځي کافر چې کافر شو ابدي ځای جهنم ده چې ټوله ورځ خیریه موسسې چلی خلکو ته هسپتالونه جوړوي سړکونه جوړوي لیارې جوړوي هر څه کوي جنت شته نو نور کافر څه کوي شیطان نور څه کوي خو مسلمان کې جوهر د دې معدنیات دو په دغه پسې غلطه دغه نه پرېږدي کله یوه ګناه پکړې کله بله ګناه پکړې لګیا په مسلمان څه ده الا انهم هم المفسدون الله تعالی وی خبردار بشک دوی چې دي خاص دوی مفسدین دي په دومره ډیر تاکیدات په دې رد کوي دوی ځان ته مصلح وي الله وی خبردار خاص دوی خاص مفسدین دي بل څوک نه دي دا د دوی فساد هم داسې ده لکه په سترګو چې لیدی کېږي خو دوی لکه سترګې چې کار نه کوي ولکن لا یشعرون شعور نه لري کنی په سترګو لیدلی شی خو حیوان هم د خیر او د شر معلوموی شي واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس او کله چې دوی ته وویل شي چې ایمان راوړئ لکه څرنګه چې خلکو ایمان راوړی د خلکو نه څوک مراد دي یا وایي متقین انسانان تر مراد دي داسې ایمان راوړئ چې مخکې صفت کې اول متقین ذکر شوي یا عام مسلمانان چې په دعوه د ایمان کې رښتونی دي لکه په هغه وخت کې صحابه مبارکین چې ځان مال اولاد ټول په دین باندې قربان داسې ایمان راوړی دوی به څه ویلې په جواب کې قالو دوی وایي انؤمنو کما آمن السفهاء آیا موږ ایمان راوړو داسې لکه دا بیعقلانو چې ایمان راوړی صحابهو ته یې بیعقلان ویلې ولې هغو دنیا په دین قربان کړه دوی ویښیار لکه نن سبا مسلمان دفتر چې دی چې څوک دنیا ډېري هغه ته ویښیار وي العیاذ بالله صحابه خو بیعقلان دي ځان مال اولاد ټول یې قربان کړه ختم یې کړه داسې ایمان راوړو الا خبردار انهم بشک دی چې دی هم الصفهاء خاص دی بیعقلان دي ولکن لا يعلمون علم نه هغه د اولو دو په ځای کې لکن لا يشعرون ویل ځکه د یغو تاوان لکه په سترګو چې لیدی کېږي په خپل منافقات په خپل فساد باندې خو باید دی په سترګو ویني اما دا د ایمان خبره دا په سترګو نه لیدی کېږي دا عقل سلیم غواړي ځکه د عدم علم تعبیر وکړو چې دا علم نه لري د دغه ځای نه دا معلوم شو چې صحابه مبارکین معیار حق دي موږ د اهل سنت او جماعت عقیده ده چې صحابه معیار حق دي د نور خلکو ایمان الله دې دوی په ایمان تلي داسې ایمان راوړي لکه صحابه خو معلوم دا ایمان الله ته قبول ده موږ ته په رجالو کې په انسانانو کې خلک راکوي داسې ایمان راوړي لکه صحابه چې ایمان راوړي ده موږ عقیده ده چې صحابه ټول عادل دي موږ عقیده ده چې صحابه ټول جنتیان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې چا چې زه لیدلی یم چې صحابه دي ټول جنتیان دي ګورئ لیدل چې د ایمان سره وي چې د ایمان نه وي هغه ته صحابي ویلی کېږي نه چې څوک ووایي چې خو کافرانو هم لیدلی و پیغمبر علیه السلام حتی چې صحابي یې لیدلي تابعان هم جنتیان دي تبع تابعان هم جنتیان دي خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم واذا لقوا الذین آمنوا دغه بدبخت منافقین چې کله یو ځای شي دی هغه خلکو سره چې هغو ایمان راوړی ده چې صحابه مبارکین دي قالو دی وی آمنا موږ هم ایمان راوړی و اذا خلو الی شیاطینهم کله چې دوی بیا خپلو مشرانو ته لکه په یهودو کې 15 بدبخته مشرانو دي دی چې هغو ته ورګوښي شي قالو یهو ته بیا انا معکم ګورې هلته امنا جمله فعلیه ویلې مسلمان ته دلته جمله اسمیه وی په تاکید وی ځکه خو رښتیا کافران دي قالو ورته وی انا معکم بشک موږ د تاسې سره یو نو هغه بیا پوښتنه تر وکړي
چې ښه چې یې د موږ سره د موږ په دین یې بیا د مسلمانو سره ولې ټیټو چې کېږئ امنا امنا نارې ولې ویایې دوی څه وي انما نحن مستهزئون موږ بېشکه د مسلمانانو باندې پسخند ویونکي یو مسخرې پورې کوو الله تعالی بیا څه وی الله یستهزئ بهم خدای پاک په سزا د دې د استهزاء ورکي د دې پسخند ورکي خدای د سزا نه هم تعبیر په استهزاء وکړو مشاکلتا د دې عمل استهزاء وا الله د دې سزا نه تعبیر په استهزاء وکړو استهزاء صورتان حقیقتا خو الله استهزاء نه کوي خو یا صورت د استهزاء ده د دې سره کافر په دنیا کې د اسلام ناره وایي خدای پاک هم په دنیا کې په دې د اسلام احکام جاری کړي چې کلمه یې ویلې په خوله په زړه خو موږ علم نور نه لرو ځان مال محفوظ شو که نه شو محفوظ الله هم داسې دوی ته لکه یو نوع اطمینان ورکړو چې بندګان یې بچ شو مال یې بچ شو خو په قیامت کې معامله چې ده په ټول جهنم کې هغه لاندې طبقه د دی ده او یا استهزاء د رب یا دا د سزا دغه خلکو چې په دنیا کې د ایمان نارې ویلې چې ورځ د قیامت شي خدای پاک په دې ته جنت ښکاره کړي وروانې کې د جنت په لوري ښه شوق پیدا شي خوشحاله شي چې جنت دروازې ته نږدې شي دروازه یې په بنده کې کشي کې جهنم ته لکه سړی چې په چا پسخند وي دوی په مسلمانانو پسخند وي الله تعالی د دې سره دغسې معامله وکړه چې جنت په وویني یا لکه هغه بل روایت کې آیات کې چې راځي چې مسلمانانو نور دوی وویني نو دیم سره روان شي په مسلمانانو پسې چې جنت ته نږدې کېږي مابین کې حجاب راشي باطن طرف ته رحمت او ظاهر د عذاب ده دی نارې کې مسلمان ته چې هو درېږي لږ نور به کم د تاسې دونه نه واخلو هغه ورته نور شاته د بیرته لاړ شه دنیا ته د زړه ایمان راوړه بیا به نور درته پیدا شي نو الله تعالی دوی سره سزا دغسې ورکوي لکه د استهزاء ویمدهم خدای پاک دوی ته اوږدوالی ورکوي فی طغیانهم موده ورکوي په طغیان سرکشي د دی کې یعمهون حال دا چې دی حیران حق و باطل یو ته د رقم نه ورته کېږي خدای پاک ډېر حلیم او صابر ذات ده د کافر کفر ویني خو زر سزا نه ورکوي روزي هم چې ورکوي اولاد هم ورکوي قدرت هم ورکوي صحت هم ورکوي ځکه خو د دنیا ټوله زندگی دومره ده لکه په دریاب کې ګوته ټیټه کې ګوتې سره چې څومره لاندهبال راغی دغومره خوشحالي دي دی نور صرف عذابونه دي د دې دپاره اولئک الذین اشتروا الضلالة دغه بدبختان هغه کسان دي چې غوره کړی دی د ځان دپاره ګمراهي بالهدا په مقابل د هدایت کې مخکې موږ ویلې هر انسان خدای په قابل د ایمان پیدا کړی کل مولود یولد علی الفطره خدا د خپل استعداد بدل کو د ایمان په ځای کفر غوره کو نو لکه سودا یې وکړه ځان ته یې ګمراهي واخیسته ایمان یې پرېښی خدای پکې دې خو ځان ته ګمراهي واخیسته خو په دغه سودا کې ډېر غلط شو فما ربحت تجارتهم مجاز ده فما ربحو فی تجارتهم دوی په دغه خپل تجارت کې ګټه ونه کړه ولې دنیا یې غوره کړه آخرت یې بایلو هغه ابدي زندګي یې لاړه خرابه شو چې د جهنم زندګي ده وما کانو مهتدین نو دوی لار موندونکي چې دوی په سمه لار روان شي اوس د دې عربي کریم ښه توضیح کوي په مثالو سره په مثال د سړي حق سر ښه خلاصېږي مثلهم د دغه بدبختو یو منافقینو مثال داسې ده کمثل الذي استوقد نارا په مثال د هغه سړي ده لکه چې څوک بل کې اور فلما اضاءت ما حوله کله چې روښانه کي رڼا د دغه اور چارو چارپیر خپل ذهب الله بنورهم تګ وکړي خدای پاک په نور د دی وترکهم پرېږدي دی فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ شی نه ویني د تورې شپې په سفر کې چې په بیابان کې د لړم نه د مار نه د هر چی شي نه درندو نه ضررونه یي کله یو څوک اور بل کې د نجات په نیت بل کې چې شاوخوا رڼا شي د ضرر شیانو نه به ځان ساتم د دغه اور نه اصلي مطلب نور ده رڼا ده ځکه وروسته خدای پکې ذهب الله بنورهم خدای رڼا اوس یو سړی چې په توره شپه کې دغسې ناست وي
سترګې څه نه څه کار کوي خو چې اول برق ته ناست وي بیا برق په مړ شي بیا سترګې هېڅ کار نه کوي چې اور بل کې یو وارې د اور رڼا ورته پیدا شي بیا اور تر مړ شي بیا هېڅ شی کار نه کوي د دې هم خدای پاک داسې مثال ذکر کوي څه نور د ایمان د مسلمانانو سره ګډ کلمه یې وویلې څه فایده یې واخیسته په دنیا کې ځان مال اولاد محفوظ شو نه قتل کیږي نه مال غنیمت کیږي خو ابدا ځای لاړ تباه شو چې جهنم ځای ته برابر شو اولئک وترکهم فی ظلمات او پرېږدي دوی په تیارو د کفر کې لا یبصرون چې هېڅ نه ویني حق باطل تر ورک شي سمون کاڼه دي دی بکمون ګونګیان دي دی عمیون ړانده دي دی فهم لا یرجعون نو دی نه ګرځي دی هغه کندې دي هلاکت نه دی جهنم د لارې نه ګرځي روان دي په داسې لار چې جهنم ته بځي د دې ظاهره غوږونه کار کوي ظاهره ژبې کار کوي ظاهره سترګې کار کوي داسې نه دي چې ظاهري ړانده دي ظاهري کاڼه دي ظاهري ګونګیان دي خو دا سترګې چې د کوم مقصد دپاره خدای پاک پیدا کړي دا غوږونه چې د کوم مقصد دپاره خدای پاک پیدا کړي دا ژبه چې د کوم مقصد دپاره خدای پاک پیدا کړي دا چې دوی په هغه کې نه کړه استعمال نو ګواکې لکه سترګې چې بیخي ړندې وي غوږونه یې لکه چې کاڼه وي ژبه یې لکه چې ګونګۍ وي په سترګو خو به دلایل د حق ویني چې پرون ما درته ویلې چې پچې ته وګوریم اوښ تر معلوموی شي سړی نو د دغه مځکې د اسمانه خالق نشي معلومولی چې دا یو ذات پیدا کړي دي په خپله نه دي پیدا شوي چې د چا خبره واوري او په حق باندې غوږ ورته ونیسي چې دا چې وایي دا خبر کوم حیثیت لري ما دپاره څومره ګټه ده پکې که وایي نه منم څومره تاوان ده چې په سم حق بیا پیدا تر اخیستی شي که نشي تر اخیستی خو دوی په دغه کې چې نه کړه استعمال دا ګواکې ځکه هم بل ځای کې راځي کافر ته خدای پاک مړ ویلی شپېته کاله ژوندی وي الله یې مړ بولي دا د ژوند چې د کوم مقصد دپاره و هغه مقصد نه شو په پوره نو لکه مړی هېڅ پیدا نشته د دغه وجود او کصیبین دا یو مثال شو دوم مثال سړی په تیاره کې په بیابان کې رواني باران کو شروع شي په دغه باران کې تالنده هم وي دا ګړګړی اواز چې وي په دغه کې برېښنا هم وي د ډېرو سختو اوازو د رعد د وجې نه کله سړی ډارېږي په غوږو کې ګوتې ونیسي اوس سړی په دښته کې روان ده باران شروع شو تالنده برېښنا موجود دي چې کله برېښنا شي یو څو قدمه روان شي لار وویني چې برېښنا ورکه شي توره تپه شپه شي ځای په ځای ودرېږي خدای د تالندې نه د ځان خلاصولو په نیت چې داسې نه وي چې تندر راباندې ولوېږي مړ مې نه کړي غوږونه بند کړي دا د ده په غوږو بندېدلو چې تندر پر راروانې دی بچ کېږي دا داسې مثال لري وایي سوی نه ده د دغه د عادت ده چې ښکارځنې په غار کې بند کړي په یو ځای کې ګیر کړي چې تېښتې لوري ته ورک شي دی ذاتې سترګې پټې ونیسي ده خیال دا ده چې زه سترګې پټې کړم نو دی مې هم ذاتې نه ویني هغه ښکارځن ته لیا خالیا برابره شي ځکه دی سترګې چې پټې کړه ښکارځن ور نږدې شي نږدې شي ویې ویني په ته خو خلاصېږي نه چې غوږو کې ګوتې کېږده اوس دلته او کصیبن یا مثال د دی لکه صاحب د باران تقدیر به داسې وشي لکه صاحب د باران هغه باران چې نازلېږي من السماء له طرفه د اسمان نه فيه چې په دغه باران کې ظلمات تیاري هم وي ورعد تالنده چې نبی علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې د اواز د څه شي وي دی وی ملایکه ده چې تسبیح وي د یغ د تسبیح دا دومره په زوره غږ ده و برق برېښنا ده دغه ملایکې سره کوچنی د اور چې دا وریځ په شړي د هغې رڼا ده یجعلون اصابعهم دوی ګرځوي ګوتې خپلې فی اذانهم یعنې سرونه د ګوتو مجاز ده بیا سر د ګوتو ګدي په غوږو کې من الصواعق له ویرې د تندر نه حذر الموت د ویرې د مرګ نه چې مړ نه شم
خو خلاصېدی نه شي. والله محیط بالکافرین، خدای پاک احاطه کوونکی د په کافرانو باندې. یکاد البرق، قریبه ده چې دغه برېښنا یخطف ابصارهم ړندې کي سترګې د دی، دومره تیزه ده. کلما اغضاء لهم، کله چې دوی ته لیار څه ښکاره شي په برېښنا، مشو فیه، څو قدمونه پکې واخلي روان شي. و اذا اظلم علیهم، کله چې بیا تیاره شي په دوی باندې دغه لیارې برېښنا ورکه شي، قامو دوی ودرېږي. اوس ظاهره خو سترګې جوړې دي. رب کریم یې ولو شاء الله که الله اراده کړې وای لذهب بسمعهم و ابصارهم، دا ظاهري غوږونه به هم ورکاڼه کړي وو، ظاهري سترګې به هم ورړندې کړې وې. ان الله علی کل شیء قدیر، خدای پاک په هر چیز قادر. اوس دا دوه مثال کې چې د دوی مثال داسې ده لکه یو څوک چې روان وي، باران په شروع شي، بیا په هغه باران کې تالندم وي، برېښنا وي هم وي. دا وایي تشبیحات دي، استعارات دي. منافقینو مثال د هغه سړي شو چې په بیابان روان ده. باران مثال د شریعت ده. باران د قحطۍ په وخت کې د خدای رحمت نه بوټو ته ګټه ده که نه ده؟ دا دین مقدس دی اسلام، نزول د قرآن عظیم شان تر باران نه د خلکو د نجات لپاره لویه ګټه ده. اوس په منافقینو قرآن نازلیږي، په ټوله دنیا په خلکو د هدایت لپاره خدای پاک را لګلی. په دغه قرآن عظیم شان کې رعد هم شته، برق هم شته. رعد کنایه ده د سختو احکامو نه، برق کنایه ده د فتوحاتو نه. اوس نو چې دغه منافقینو ته به د جهاد خبره وشوه یا د صدقې خبره وشوه، دا په دوی ډېر بوج وه. داسې بوج و لکه عین چې مرګ ته یې کش کوې. بل ځای کې راځي چې هغه خلک چې کافران دي د جهاد حکم چې ورته وکړي داسې معلومېږي دا سترګې داسې خړې خړې اړوي لکه عین سایې چې خیچي. سخت سخت احکام دي پکې، خو څه نه څه خو په جهاد کې فتوحات هم وي. دوی به کله تله په جنګ کې، ځانونه خو به شاته شاته کول، خو لیکن چې فتح به ونیول شوه، غنیمتونه به ونیول شو، بیا خو نو دوی هم زه په جنګ کې شریک وم. بیا چې یو ځکه دنیا پرست دي، د دنیا ګټې ته ګوري، چې یو ځای کې به غنیمتونه ونیوه بیا به بل جهاد ته منډې ویلې. خو چې بیرته به بیا سختي ځای راغی، د تکلیف ځای راغی، بیا چې مخلص مسلمان به و هغه به په خط کې جنګېده، دی به منډې ویلې تښتېده به بیا. په دغه ځان د مرګ نه خلاصوه. او چې د الله تعالی د طرف نه مرګ مقدر وي، په تېښته څوک خلاصېږي؟ په بستره ولې نه مري؟ د خپلو کورو کې خلک نه مري. نو د دغه منافقینو مثال لکه سړی چې په باران کې روان وي. باران مثال د خدای رحمت ته چې د قرآن عظیم شان ده. دا دین د الله رحمت ته د خلکو دپاره. دا نن چې په موږ مسلمانانو تکلیف ده، ما مخکې ویلې بار بار هغه وجه دا ده چې په موږ باندې دا دنیایي ماحول دومره غالب شوی ده چې د مسلمان نظریه لکه د کافر خدای نه خسته داسې جوړه شوې. ټوله توجه دنیا ته ده، ټوله توجه مادیاتو ته ده. شریعت په ځان باندې ظلم بولي. په خپله خوښه په مینه لمونځ، په خپله خوښه په مینه باندې زکات ورکول، په خپله خوښه باندې روژه نیول، په خپله خوښه باندې جهاد کول، په خپله خوښه باندې حج کول، په خپله خوښه باندې صدقه کول، په خپله خوښه باندې ګیره پرېښودل، په خپله خوښه باندې پټکی په سر کول، په خپله خوښه باندې په سنتو ځان برابرول. دا په ډېرو خلکو کې کم ده. چې بل بیا ورته وایي دی یې لکه ظلم بولي، دغه په ځان ذاتي بوج بولي. دغه ته فکر نه کړي چې دا خو د خدای رحمت ته مې غواړي. الله قرآن دین مقدس ټول رحمت ده. الله رحمان ده. قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رسول الله رحمت وما ارسلناک الا رحمة للعالمين. خو رحمت د خپل قدراتو دی وجنه، د هغه باطني ګناو دی وجنه، هغه رحمت موږ ته زحمت لیدی کېږي. دا تکلیفي عبادت دا لکه هغه تالنده، خو بې تکلیفي عباداتو نه جنت نشي پیدا کېدی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله تعالی چې جنت پیدا کړ،
بیا جبرائیل علیه السلام ورولېږه چې ته وګوره جنتونه ما خپلو دوستانو ته څنګه ځایونه تیار کړي دي. جبرائیل علیه السلام چې د جنتو نظاره وکړه بیا ربي کریم ته ویې د ما د تا په ذات قسم وي چې داسې ځای دې جوړ ده چې څوک یې نوم واورین پاتې به نشي ټول به ځي جنت ته. څه معنا چې دا نفس د جنت صفت واوري ایمان نیک اعمال کوشش د ګناهو نه ځان ساتن به کوي. ولې چې هغه نعمت بیا رانه د لاس نه وځي که ایمان رانه وړم نیک عمل ونه کړم یا ګناه یې وکړم چې نفس نوم یې واورین هغه به ټول ځي جنت ته. بیا خدای پاک د دغه جنت نه چار پیر تکلیفونه د عباداتو راتاو کړه چې په لمانځه کې په انسان څومره تکلیف ده، په روژه کې، په جهاد کې، په زکات کې، په حج کې، په علم کې، په صدقو کې، په ذکرو کې، د هر عبادت یو تکلیف لري په نفس باندې. دا یې تر جنت راتاو کړه. ویلې ورشه اوس یې وګوره. بیا چې جبرائیل علیه السلام لاړ لکه یو ځای ته چې ځې پاټکونه ډېر دي، دا اوس موږ او تاسې ځو په ارالیار کې چې 3 او 4 پاټک دی بیا ته په عذاب شي خلک. نو چې دا یې ولده بیرته ربي کریم ته ویې چې زه د ما د پیدا په ذات قسم په دغه وډار شوم چې یو څوک هم چېرته لا نه شي دا تکلیفو ته به څوک اړه کېږي. بیا الله تعالی چې جهنم هغه سخت سزاګانې د کفارو د مجرمینو دپاره تیارې کړې هغه ورته ویل چې ورشه ما خپلو دښمنانو ته باغیانو ته څنګه سزاوې